السلام علیکم ورحمت الله. کرم لیدونکو موږ چې دغه وچه ډوډۍ کمپاین پیل کړی و الحمدلله ډېری دواړو ته موږ قراردادونه کړي دي، هم 1200 فامیلیو کې، هم بازار کې او هم ورغه کلي یا متون مینه کې موږ کړي دي. باندې ډېری هېوادوال ولاړ دي او ستاسو دغه ګرمه ډوډۍ به وړي، دوی به روژه پې ماتوي دې باندې. او دغه ثوابونه او اجرونه هغه بختور بسې سر له اوسه نه لګیا دعاګانې خلک کوي، چا چې په دې کمپاین کې برخه اخیستي او چا چې نه یې اخیستي الله پاک د هغې ته هم فرا فرا اجرونه ورکوي، ولې چې انسان په خپل وس باندې ګناهګار ده. نن سبا ستونزې او مشکلات ډېر دي او چا چې موږ سره مرسته کړې ده کور یې ودان خوشحاله اوسئ. او یو نفر چې له کویډ نه ماته زنګ کړی و، وایي زه ستا کلیوال یم، ځان درته نه ښیم. ما ډېر فکر وکړ، هم یې نه پېژندو، هغې راسره همکاري کړې او ډېره همکاري کړي. الله پاک دې پوره پوره اجرونه ورکړي. دغه دی هغه پروګرام سټارټ شوی دی، وچه ډوډۍ پروګرام. هر یو کور ته به 10 ډوډۍ ورکول کېږي. راځي به هغې ته یو ځانګړی کارت وي، به تاسې مونږ لږ وروسته به تاسې وګورئ، هغه ویډیو کې به یې وګورئ. کار به ټیک مارک کېږي، هغه 10 خانې لري. د اولې روژې نه شروع ان تر اخر روژې پورې به هر فامیل ته 10 ډوډۍ ورکول کېږي. الله پاک دې هغه چاته اجرونه ورکړي چې موږ سره په دې برخه کې که 1 روپۍ وي، که 2 روپۍ وي، که کم وي، که زیاتې همکاري کړې وي، کور مو ودان خوشحاله اوسئ. دغه ده انشاءالله. موږ استاد هم لګیا ډوډۍ ورته پخوي، د ګرمې ګرمې ډوډۍ. لوږه بد شی ده، الله پاک د په شا باندې لوږه نه راوړي. موږ تاسې باید نن ځانونه وګورو چې موږ تاسې وږي یو، نهاره باندې یو. هغه بیچاره، هغه بېوزله کله کله چې دوی کور کې څه نه لري، هغوی به څه حال وي. همدغسې حال به وي لکه د موږ او تاسو چې ده. راځئ چې هغې باندې رحم وکړو، هغوی سره هم د خیر و ښېګڼې کار وکړو، هغوی ته هم لاس ورکړو. بهترینه میاشت ده، تاسې بیا هم کولی شئ چې موږ سره دغه پروګرام کې ګډون وکړئ او دغه پروګرام موږ لا پراخه کړو، نورو ځایونو ته هم انتقال کړو، اول ته هم قراردادونه وکړو. د خلکو غوښتنې ډېرې دي، خو موږ سره امکانات کم دي د خلکو د غوښتنو په نسبت باندې. الله پاک دې هغه چاته بیا هم اجرونه ورکړي چې موږ سره همکاري کړې ده. زموږ پروګرام پیلېږي انشاءالله. راځئ موږ سره اوسئ. قدرمن لیدونکو دا چې ګورئ، دا بیچاره نابینا ده په دواړو سترګو باندې، بس خو څه وکړو، را دې زموږ په وطن باندې یو رحم وکړي. صاحب دغه واخله. مغفرت دی یا حدیث کی می قتلی ورپسی د مغفرت دی آخر کی گناہگار ورنخلاصیږي پروژه کې آخر کی گناہگار ورنخلاصیږي پروژه کې بادشاہ د کل. قدرمن لیدونکو موږ توضیح دوام لري، ځینو ځایو کې موږ قراردادونه کړي، هغه ته هم توضیح لرو. په دې اساس دوی خپل په ترتیب باندې موږ پوه کړي دي، هغه ترتیب باندې دوی خپله توضیح مخکې وړي. هغه چا چې موږ سره مرستې کړي دي الله پاک دې پوره پوره اجرونه ورکړي. د دنیا تېرېدونکې ده، یوه ورځ به نه وو. راځئ په خپل لاس باندې ښه